اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د لر سپینغر د مالداري او زراعتي شرکت په نمائندګۍ ټول تخنیکی ټیم راغلی و. ډاکټر صاحب غلام احمد ته تاسو ستړي مه شئ. مننه کور ودان انجینر صاحب محترم، تاسو هم ستړي مه شئ. کور ودان بچم چې د خیوې ولسوالۍ ته راغلی. محترم انجینر صاحب دا د کوټ خیوې ولسوالۍ ده او د اتاو کلی دی. دغه فارم چې تاسو ګورئ دا د مدیر صاحب محمد هاشم ودان فارم دی چې دا ډېر هلې ځلې کړي دي او کوشش یې کړی چې دغه فرانسوي کوپیکس موبیلیار نسلونو نه استفاده وکړي. اوس دغه نسلونه چې موږ ورته کړي دا د لر سپینغر کوپیکس موبیلیار نسلونه دي چې دغه غوا چې ده دا اف 2 ده او دغه بچیان چې دي دغه نور جفکار دي دا اف 3 ده، دا اف 3 ده، بله اف 3 ده او دغه بچیان چې دي دا چې ګورئ دا اف 4 نسل دی، دا اف 4 ته رسېدلي دي. نو د لر سپینغر نه په موږ ډېره زیاته مننه کوو چې دغه نسلونه دې وطن ته راوړل دغه منطقې ته او دغه نسلونه چې تاسې ګورئ دا مدیر صاحب داسې دی چې د ډېر ښه غواګانې وو خو چون مدیر صاحب خرڅې کړل ضرورت په اساس باندې هغه چې د خرڅې کړي نه وی داسې دا ورچا احتیاج ته رسېدل. نو اوس موږ د ټولو مالدارانو دا تقاضا کوو چې کوشش وکړئ همیش دپاره چې د خپلو څارویو ته تاسې د لر سپینغر سترګانې وکاروئ تر څو ستاسې نسلونه دغسې ښه شي لاسته راوړئ او ښه نسلونه لاسته راشي. اوس دغه نسلونه چې ګورئ په لومړي سر کې دغه نسلونه وو ډېر مختلف نسلونه وو، نسل اسلام نه وو. اوس چې دا اف 4 ته رسېدلي دا د لر سپینغر له برکته رسېدلي دي. اوس که داسې د مالدار نه پوښتنه وکړئ دا هره غوا ماشاءالله د ورځې حساب کوم د ورځې کېدای شي دا 4 نه 5 منه شودې د ورځې وکړي. خو دا د مالدار اقتصاد تقویه کېږي ورسره، د مالدار اقتصاد تقویه شو د ملک اقتصاد تقویه کېږي ورسره. لبني محصولات زیاتېږي، هم د غوښو نظر ښه دي، هم د جسامت یې ښه دی، هم د شودو نظر ښه دي. نو کوشش وکړئ زموږ ټولو ته مالدارانو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ د لر سپینغر سترګانې تاسې خپلو څارویو ته تطبیق کړئ چې څو ښه نتیجې لاسته راوړئ. زحمت خاص هم کوئ چې کوئ کوشش وکړئ چې ښه نتیجې لاسته راوړئ. او په مالدارۍ کې دغه شیونه ډېر مهم دي چې دغه مدیریت منجمنټ یا اداره دا ډېره مهمه ده په مالدارۍ کې. دویم تغذیه مهمه ده چې ښه تغذیه شي، ښه خپل بندوبست ورته وشي. او په دویم قدم کې نسلګري ده چې که چېرته دغه درې واړو سره یو ځای شي نو دغه مالداري به ښه ودرېږي او اقتصاد به هم پیاوړی شي. ډېره مننه کور ودان. ډېره مننه ډاکټر صاحب، کور دې ودان.